ټول ستړي مشئ مشرانو ځوانانو ډېر ویاړم چې د لونګۍ په نړیواله ورځ غواړم تاسو سره خپل اندونه شریکم. زما نه مخکې مشرانو د لونګۍ په کلتوري دیني او فیشني ارزښتناکې خبرې وکړې. زه غواړم چې په دې کې درې نور ستر ارزښتونه چې لونګۍ سره تړل کېدای شي د هغو په تړاو خبرې وکړم. د ټولو نه لومړی د لونګۍ یا د جامو یا د لباس تړاو روحي زښت ډېر زیات دی. دا روحي تړاو لري د انسانانو ترمنځ. دویم د دې سوداګريز ارزښت زښت ډېر زیات دی. دریم دا د یووالي او د سیاست سمبول هم دی. چې بیرته راوګرځم لومړی په روحي برخه باندې خپل نظر شریکم. تاسو به چېرته تللي وئ یو داسې هېواد ته یو داسې ځای ته چې هلته هېڅوک نه پېژنئ. منطق حساب خو دا وایي چې تاسو کله پوښتنه کوئ د یو ځای د یو څه نو لومړنی انسان چې مخې ته راځي باید ترېنه پوښتنه وکړي. خو اکثر داسې نه کېږي. ګورئ لرې ګورئ نږدې ګورئ بیا یو چاته ورځئ د هغه پوښتنه کوئ. دغه هغه وخت دی چې تاسو هغه ارزښتونه غیر مستقیم ستاسو مازغه هغه ارزښتونه لټوي چې هغه په هغه چا کې ډېر ښکاره شي نو هغه ورکش کاږي. نو دلته یو څوک چې تاسو نه ډېر زیات مختلف وي طبیعي خبره ده تاسو د هغه نه لرې کېږئ او هغه چا ته ورنږدې کېږئ چې هغه تاسو ته نږدې وي. لباس یا جامې دغه ډېر غټ رواني اړخ لري. دغه مختلف کلتورونه چې پیدا شوي مختلف خلک چې مختلفې جامې خپلوي هغه د دې لپاره خپلوي چې دوی یو شان ښکاره شي. دوی د لرې نه ځان وپېژني. دوی د لرې نه هڅه وهي. د همدې لونګۍ د جامو یا د بل ډول جامو په وخت کې تاسو له لرې نه د یو کس په باره کې خپل تصور جوړوئ. بیا هغه شان د هغه سره خبرې کوئ یا د هغه سره راکړه ورکړه کوئ. نو که تاسو ته ډېر نږدې وو خو احساسات مو ډېر زر نږدې کېږي. نو په ټولنه کې دا ډېره اړینه ده چې مونږ یو ډول ښکاره شو. دا یووالی زیاتوي مینه زیاتوي او هغه ارزښتونو ته ژمن ښکارېږي چې په څه باندې یو بل سړی باور لري په هغې د سره راکړه ورکړه معامله کوي. دوهمه خبره چې د سوداګري ده. موږ او تاسو چې هر څه کوو په دې نړۍ کې که هغه په هره برخه کې پرمختګ کېږي په پای کې موږ خوراک ته اړتیا لرو. که تنخوا په ډالر واخلې که په افغانۍ واخلې که په هر څه اخلې خو په پای کې ځې خوراک پې اخلې. د خوراک نه وروسته دویم شی چې په ژوند کې اړین دی هغه جامې یا لباس دی. نو اندازه لګوئ چې لومړنی کاروبار په نړۍ کې خوراک دی نو دویم غټ کاروبار په نړۍ کې لباس دی. زمونږ په هېواد کې ستونزه دا ده دغه ژوندی تاریخ خو چې مونږ پکې ژوند کوو سیاست کوو کاروبار کوو دا خو د ډېرو غمیزو ډک دی. زما به اوس هم تاسو به هم دا را سره منئ چې زموږ په سر لونګۍ دي دا به مونږ نه یې جوړې کړي. مونږ خو لونګۍ تړو
خو په دې هم کله هم فکرونه کوي چې دا لونګۍ تړو دا د چا تړو چا جوړه کړې ده ولې موږ نشو جوړولی ولې موږ خپلې جامې نشو جوړولی ولې موږ خپل اقتصاد نشو پیاوړی کولی د دې تر شا چې هر څومره ما په خپل ژوند کې تجربه وکړه د دې تر شا ټول ناوړه سیاست ولاړ دی چې هر چیرته ناوړه سیاست دی هلته د خلکو ژوند او کاروبار خراب دی چې هر چیرته ناوړه سیاستوال دي ناپوهه سیاستوال دي پردیپال سیاستوال دي هلته د هغو خلکو ژوند په دې دوه برخو کې ډېر زیات خراب روح هم د تکلیف سره ده سوداګري هم د تکلیف سره ده دریم اړخ چې اوس سیاست ته راځم دلته مولوي صاحب ډېره ښه خبره وکړه چې په پوهنتون کې ځوانان یا پیغلې فارغېږي نو ولې لونګۍ نه ورپه سر کېږي مولوي صاحب ځکه نه ورپه سر کېږي که څوک زما په دې خبره خفه کېږي هلته فکر افغاني نه دی هلته کلتور افغاني نه دی هلته نصاب افغاني نه دی هلته نصاب کاپي شوی فکر کاپي شوی سیاست کاپي شوی ځکه هغه خپل شي ته ارزښت نه ورکوي او نه غواړي چې د نورو خلکو نه دی ممتاز ښکاره شي دی ځانګړی ښکاره شي دی دا کوشش کوي چې هغه بلې خوا ته چې دی کنه متاثره دی ځان ورښکاره کړي که نن د حکومتي ادارو کې خلک خپل لباس ته ارزښت نه ورکوي نو تر شا یې همدغه انګېزه ده چې دی غواړي خپل بادار خوشحاله کړي دی نه غواړي چې ما خوشحاله کړي چې زه ورشم یا مولوي صاحب ورشي یا بل یو ځوان ورشي او هغه دا احساس وکړي چې دا مې خپل سړی دی دی غواړي چې ځان ورته مختلف ښکاره کړي د ده ځان ده ته بادار وښیي چې زه ستا بادار یم په حقیقت کې دا چې دی د دغو خلکو نوکر دی د دې خلکو په سر تنخواه اخلي که هغه رئیس جمهور دی که هغه وزیر دی که هغه رئیس دی که هغه هر څوک دی ستونزه دلته هغه ده چې دی په هغې چوکۍ باندې کېني د ملت ځان بادار ځکه احساسوي چې د ده بادار بل څوک دی هیله کوم چې زما خبرې ترخې نه وي او ځینې خفه هم نه شي خو باید دا واوري زه د دغو ځوانانو چې د لونګۍ نړیواله ورځ جوړه کړې ډېره ستاینه او مننه کوم او باید دوی په دې خوا باندې فکر وکړي چې یوازې نه چې لونګۍ شي بلکې دوی په افغاني کلتور یا فیشن باندې هم خبرې وکړي یوازې دغه ورځ تر لونګۍ پورې محدوده نه کړي د لونګۍ سره په دې باندې بحث وشي چې د دې رواني د دې سیاسي د دې دیني د دې مذهبي د دې کلتوري ارزښتونه څه شی دي ډېره مننه ژوندي اوسئ